یو ملګری سوال کړل، دا سوال ډېر مهم او ضروری دی. دا سوال ادا کړل چې په بریلوي امام پسې موس کیږي یا نه کیږي. یعنی اوس مثال طور پر اکثر سړی بازار ته ځي یا چارې پلارې باندې ځي، سفر باندې دغه شانتي په جمعات کې چې کوم جمعات کې اوس مثال طور پر تموز لاړ شي او داغي چې کوم امام وي هغه بریلوي وي، نو په دغه بریلوي امام پسې موس کیږي یا نه کیږي. شریعت سوی په دې حواله سره ګور یاد وساتئ. بریلوي په حواله سره دا خبره په ذهن کې کېدای چې ټول تعلق د عقیدې سره دی. که چېرې د انسان عقیده صحیح وي نو هغه پسې موس کېږي، او عقیده غلطه وي شرکي عقیده وي نو په داسې انسان پسې موس نه کېږي. اوس راځو بریلوي مسلک طرف ته چې د بریلیانو عقاید او نظریات څه دي. نو یاد وساتئ عقاید او نظریات دا بنیادی شی دی په اسلام کې چې د انسان عقاید او نظریات صحیح نه وي نو په دې انسان پسې موس نه کېږي. اوس د بریلیانو چې کوم اهم او بنیادی عقاید دی تاسو ته بیانوم ان شاء الله تعالی، تاسو ته مسله او سمجھ کې راشي. ټول اولنې خبره دا چې بریلوي چې کوم مسلک خلق ته علما دي هغه دا نظریه ده چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نور دی، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشریت نه انکار کوي. حالانکه په قران مجید کې الله رب العزت فرمایي قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب رسول چې دی بشر دی، او پتهغه وجه باندې خو دا چې کوم شیطان دی ابلیس ته په دې وجه باندې خو انکار کړو چې دی بشر دی، د خاور نه پیدا شوی دی. یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته سجده ولې نه وکړي؟ ځکه چې هغه چې دا بشر دی او زه د نور نه پیدا یم. پتهغه وجه باندې چې کوم ابلیس ته شیطان نه انکار کړ، او دغه شانتي ملائکه هغه ته سجده وکړه د الله حضرت په حکم سره د سوجنا چې هغه دا افضلیت وګڼي چې دا منګه خو نور یو زمونږه په ذات کې داسې دغه نشته چې منګه ګناه وکړو، لیکن دا انسان چې کوم دی د کچري د الله رب العزت په حکمونو باندې و چلیږي، خپل د نفس سره چې کوم دی مجاهده وکړي نو دا انسان د فرشتو نه افضل شي. نو په دغه وجه باندې هغه په څه وجه باندې سجده وکړه؟ ځکه چې یو خدای الله حضرت حکم او دیم دغه چې یو نبی هغه د فرشتو نه افضل وي. نو په دې وجه باندې او نبی د څه وجه افضل وي چې نبی چې کوم دی هغه بشر وي او فرشتي چې کوم دی هغه نور وي. په دې وجه باندې بهرحال په قرآن مجید آیت مستاسو مخې ته ذکر او دا چې کوم نظریه ده بریلوي حضرات وایي چې بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور دی. دا عقیده او نظریه بریلیانو د عیسایانو نه چې کوم دی هغه سیده، ځکه چې عیسای چې کوم دی هغه العیاذ بالله الله رب العزت حضرت عیسی علیه السلام ته الله رب العزت زوی ګڼي چې دا الله رب العزت زوی دی العیاذ بالله. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. يهود چې کوم دی هغه حضرت عزير علیه السلام په حواله سره چې کوم دی هغه عقیده لري چې دا د الله زوی دی، او دغه شانتي نصارا چې کوم دی یعنی د عیسایین هغه حضرت عیسی علیه السلام په حواله سره د عقیده لري چې دا د الله رب العزت د جسم یو حصہ ده، یعنی دا د الله رب العزت زوی دی. نو دغه شانتي بریلیان چې کوم دی عقیده نور په حواله سره نور او بشر په حواله سره دوی چې دا العیاذ بالله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی دا الله رب العزت نور یو حصہ ده چې د دنیا ته راغلی. نو دا چې کوم عقیده ده دا څنګه چې د عیسایانو عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام د الله رب العزت د جسم حصہ ده، یعنی د الله رب العزت زوی دی العیاذ بالله. دغه شانتي دا چې کوم بریلیان دي دو دا عقیده لري چې نبی علیہ السلام نور من نور الله، یعنی دا د الله رب العزت د نور نه یو حصہ چې کوم دی د دنیا ته راغلی. د دې په حواله سره ما چې کوم د قران مجید آیت تاسو مخې ته پیښ کو. زمونږ د عقیده چې نبی علیہ السلام نور دی، خو د هدایت نور دی، د نفس په حساب سره د ذات په حساب سره څه دی بشر دی. دا ذکر قران کې دی قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الهکم اله واحد. دوی مفاسد عقیده د بریلیانو دغه چې نبی علیہ السلام مشکل کشا حاجت روا دي. صرف نبی علیہ السلام نه بلکې جو څومره اولیاء دي هغه ټول چې کوم مشکل کشا حاجت روا دي، یعنی په قبر کې موجود دي، هغه په قبر د قبر نه چې کوم دی ته دی وغواړي نو هغه ستاسو مسائل حل کوي، مشکلات حل کوي. په دې حواله سره ظاهره خبره ده مدد به چا نه غواړي، د الله رب العزت نه غواړي. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا چې کوم دی په هر مازه کې موږ دا غوړو چې ایاک نعبد ایاک چې کوم دی د حصر لپاره راځي، یعنی عبادت هم الله تعالی رب العزت کیږي او مدد چې کوم دی هغه هم د چا نه وغوښتل کیږي د الله رب العزت.
خپل الله رب العزت په قرآن مجید کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته وایا قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله. ته وایا چې زه خپل د نفس لپاره خپل د ځان لپاره هم د نفع نقصان مالک نه یم الا ما شاء الله، چې څه الله کې هغه کې یعنی نفع نقصان چې الله غواړي هغه الله رب العزت چې کوم دی رسول شي. باقي زه په خپل چې کوم دی خپل ځان تم نفع نقصان نشم رسول. دا په قرآن مجید کې الله دا شان دي بشمار نور آیاتونه دي. لیکن د دو عقیده نظریه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا دا شان دي اولیاء څنګه چې زمنګ په خلکو مخکې پیر بابا په نه کې راورسي پیر بابا زما مدد وکړي. نو دا چې کوم دی دې ته ویل کېږي دعا استعانت. د دې مطلب سره دعا په دې حواله سره غوډه یاد وساتئ. اوس مثال طور پر د مدد دوه قسم دي. یو اسباب پتا دي زه مچار زما مدد وکړه دا ګلاس پروت د مال راکړو بوله نو دا چې زما مدد کینو دا اسباب پتا دي. نو اسباب او تحت مدد د یو بل کولای شي دا د دنیا دارالاسباب ده. په دې حواله سره کوم دا خلک غلط فهمي پیلاوي یار چې تاسو د ډاکټر په سيزه د پولیس نه مدد واړی. دا چې کوم مدد ته د اسباب په دایره کې دي او په قرآن مجید کې هم د دې ذکر موجود دی چې وتعاونوا على البر والتقوى د نیکی او د تقوا په کارونو کې د یو بل مدد وکړي. نو د اسباب په تحت د یو بل مدد کول د یو بل نه چې کوم دی مدد غوښته په شریعت کې دا جایز ده د دنیا دارالاسباب. لیکن ما فوق الاسباب یعنی اسباب نه هټ کې د چانه مدد غواړي. وس پیر چې صاحب چې کوم دی هغه په قبر کې موجود دي زما پیر بابا زما چې کوم دی د فلانا حاجت حل اے عبد الله شاه غازی زما د حاجت حل اے داتا صاحب زما د حاجت حل کی اے غوث اعظم زما د حاجت حل کی زما د پریشانی حل کی زما د مشکل حل کی. نو دا څه ده دا ما فوق الاسباب دي. او ما فوق الاسباب دا صرف د الله رب دغه غواړي اياک نعبد و اياک نستعين او دغه ته دعا ویل کیږي. یعنی موږ چې غواړو اے الله زما دا مسله حل کې اته چې پیر با زما دا مسله حل کې نو د دې سوال کیږي دعا. او د دعا مبارک نبی صلی الله علیه وسلم څه فرمای الدعاء مخ العباده. دعا د عبادت مغز ده. الدعاء هو العباده. دعا چې کوم دی د عبادت ده. یعنی دا دعا چې موږ غواړو دا عبادت ده. او یو طرف ته دوی چې د الله رب نه علاوه د بل چا عبادت جایز نه ده. لیکن ته چې د ما فوق الاسباب دا غواړي مدد غواړي دعا غواړي دا عبادت نشو. دا غي بنده عبادت نه کوي ته دغه تم عبادت دي. لیکن د نبی د الله رب عزت شریک په پسکم نه ټهراوي نه په ذات کې نه صفات کې. دغه شانتي جو دا عقیده چې دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا غني او نبی اسلام نه علاوه چې اولیاء دي هغه مشکل کشا حاجت روا غني چې بھائی په قبر کې هغه موجود دي. لیکن هغه دلته کې چې کوم ته باندې مشکل راشي نو هغه ستاسو مشکل حل کول شي. دا صرف د الله حمد خاصه ده. د هغه نه علاوه د بریلیانو یو عقیده دغه ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو عالم الغیب یعنی د غیب علم جميع ما كان وما يكون علم یعنی چې شوی دي سکیږي او سب آینده سروان دي او سو کیږي. په دې حواله سره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د هر مسلې په حواله سره کوم دي علم غیب حاصل دي. نو اولنې خبره دا ده چې دوی چې پیدا علم الله رب جل ورکړل نو چې کله الله ورکو نو دا به علم غیب پاتې نشو. علم غیب هغه ته ویل کېږي چې هغه بل چاته خو دل شوی نه وي. سمجھ کې مخبر راځي. نو علم غیب دا صرف د الله رب جل خاصه ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته علم غیب لاله نبی اسلام مخکې خو نو دا خو مخکې صحابه ته خو دا خو علم غیب پاتې نشو. علم غیب دا صرف د الله رب عزت خاصه ده. باقی په قران کې الله رب عزت فرمایي چې قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. پس مکی اور پسمانونو کې علم چې کوم دی د غیب علم چې کوم دی هغه د چا سره نشته الا الله صرف د الله سره. یعنی پس مکه کې پسمانونو کې علم د چا سره دی د غیب الا الله مگر د الله رب العزت سره. دوی چې د الله د رسول سره چې کوم دی د علم غیب دی. او دغه شانتي قرآن مجید کې مختلف مقامات باندې دغه شانتي راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب فرمایي په قرآن مجید کې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. اے نبی ته وایا چې تاسو دا نه وایم چې زما سره د الله خزانه دي ولا اعلم الغیب او زما سره چې کوم دی د غیب علم نشته. په قرآن کې دا ذکر دی په مختلفو مقاماتو کې ذکر دی. لیکن د هغې نه باوجود دوی چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره علم غیب دا چې کوم عقیده ده دا یقیني طور پر شرکی عقیده ده. یعنی د الله حضرت په ذات او صفات کې یقیني طور پر نه رسول شریک دی نه فرشتہ شریک ده نه څوک بل څوک شریک دی بلکې الله حضرت سره وحده لا شریک ذات دی. دا هغه په ذاتو کې دا هغه په صفاتو کې ولم یکن له کفوا احد دا هغه همسر نه دی.
څوک هم دغه همسر نشته. بلکې دوی دا وایي چې کوم صفت د الله رب العزت صفت دی هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام صفت دی، لیکن د الله رب العزت صفت دی هغه ذاتی دی او دا عطایي دی. لیکن د دونه د بوسو کې چې دا عطایي کله الله رب العزت ورکړل په کوم ځای کې دی ثبوت ته، نو دغه ثبوت سره نشته، بلکې د قران مجید صحیح آیاتونه ما تاسو مخې ته په دې حواله سره بیان کړو. دغه شان دی یو عقیده د بریلوي حضرات مختار کل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مختار کل نه د هر شي اختیار هغه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی چې هغه څه کول غواړي هغه کولی شي. په دې دنیا کې تصرف کول، چاته نفع رسول، چاته نقصان رسول، یعنی چې څه اختیار لري هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دی. او په دې حواله سره ما تاسو مخې ته یو آیات بیان کوم چې قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، زما سره د الله رب العزت خزانه نشته، ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، ماته غیب او علم نشته، ولا اقول لكم اني ملك، او زدانه مې د شي مالک، بلکې مالک خو ذات چې کوم دی هغه الله رب العزت ذات دی، تصرف کول والا ذات څوک دی؟ الله رب العزت ذات دی. نو ان الله على كل شيء قدير، الله رب العزت کوم دی په هر شي باندې قادر دی. سمجھ کې خبر راځي. لیکن دوی نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په هر څه باندې قادر دی، هم مختار کل دی، نو هغه په دې صفت کې د الله رب العزت سره شریک ټیراوي، نو دا یقیني طور پر یو شرکی عقیده ده. د هغې نه علاوه د بریلوي حضراتو یو عقیده دغه ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په هر ځای کې حاضر او ناظر دی، یعنی په دې پوره دنیا ته نه صرف ګوري بلکې هلته حاضر هم دی او ناظر هم دی، ګوریم او په خپله حاضر هم دی او ناظر هم دی. نو یقیني طور پر دا هغه صفت دی چې دا د الله رب العزت د ذات سره خاص دی. الله رب العزت په قرآن مجید کې څه فرمایي؟ ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، بشک د الله رب العزت نه یو شی مخفي نه دی پس مکه او پسپانونو کې چې څومره شیزونه دي هغه د الله رب العزت مخفي نه دي بلکې هغه د الله رب العزت مخې ته دي. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، هغه اوریدونکو دی او علم والا دی. نو دا چې کوم صفت دی په هر ځای کې حاضر او ناظر، په هر ځای چې کوم دی د کائنات ذره نه خبر دی هغه ته ګوري، نو دا چې کوم صفت دی دا د الله رب العزت صفت دی. دوی چې نه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی هغه حاضر او ناظر دی، هغه داغه نه چې کوم دی په دنیا کې یو کونه بلکې یو ذره چې کوم دی هغه مخفي نه ده بلکې هغه هلته کې موجود هم دی او ګورم. نو دا چې کوم صفت دی دا د الله رب العزت ذاتی صفت دی. دا ټول صفات چې ما تاسو ته بیان کړل دا ذاتی صفات دي. په دې ذاتی صفاتو کې نه څوک عطایي حواله سره چې کوم دی دوی چې کوم د عقیده لري چې دا الله رب العزت نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عطا کړلی، نو دا د قرآن مجید چې کوم صریح نصوص دي دا هغې خلاف عقاید او نظریات دي. نو بهرحال چې کوم انسان دا عقاید او نظریات لري دا بالکل صریح شرکي عقاید او نظریات دي. په داسې امام پسې چې کوم دی مزد کېږي او بالفرض خدا نه خواسته که د کومو کسانو دا عقاید او نظریات وي نو د الله رب العزت دی فی الفور توبه استغفار وکړي او عقیده توحید دی اپناو کی، ځکه چې عقیده توحید دا بنیادی عقیده ده، لا اله الا الله. یعنی هم موږ چې کله کلمه وایو لا اله الا الله دی اولنی جز چې کوم دی هغه توحید دی. نو دا بنیاد دی که چری عقیده توحید خراب وي باغې کې شرک وي نو یاد وساتئ د الله رب العزت واضح فرمان دی چې ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. الله عزت فرمایي چې غټ نه غټ ګناهګار ولې نه وي چې موحد وي زه به معاف کوم، لیکن د مشرک سړي چې کوم سړی زما سره شریک ټیراوي نو د داسې انسان مغفرت نشته. دا د الله عزت واضح پیغام دی. الله عزت نه دعا ده چې الله عزت موږ تاسو ته د دین صحیح سمجھ او باغې باندې د عمل ګورو توفیق راکړي او د هر قسم له ګمراهۍ نه، شرکیات او بدعات نه د حفاظت توفیق موږ ته نصیب کړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.